څخه هیله کوم چې راشي دریځ ته او خپله وینا تاسو سره شریکه کړي. ښاغلی امین پښتون. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لارون ته راغلو د کام او خاورې په درد ترمونو خویندو ورونو مشرانو او قدرمنو میلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د راتګ او ګډون څخه مو لوی افغانستان مننه. خدای مو دا راتګ د نیکۍ په تله کې حساب کړ. شاد آباد او بریالي اوسئ. دا چې د ننني لارون موخه پر افغان کډوالو او مسافرو د پاکستان حکومت د روان ظلم غندل او ژر تر ژره ودرول دي. هېوادوالو موږ د افغانانو په هکله د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ ډول اسلامي او بشري رحم او کرم نه لیدلی دی، نه شته او نه ترې احترام لرو. پاکستان همیشه افغانانو د بدې ورځې څخه د ځان په ګټه استفاده کړې ده. تل یې افغان نړۍ ته بې علمه ترهګر او دهشتګر معرفي کړي دي. د قانوني کډوالو او مسافرو د لوټلو او د افغان کډوالو په نامه د نړیوالو مرستو په خپله خېټه کې د اچولو باوجود افغانانو ته په ډېره سپین سترګي د نمک حرامه خطاب کوي. د دا ظلم او ناروا په جریان کې د ځان د امن په نامه کلونه وړاندې زما د ملت د کلو کورونو مسجدونو غم او شادیو پر ډیورن کرښه د خندق او اغزن تار او دوستي او د دوستۍ په نامه د دښمنۍ د دروازو په جوړولو سره د جلا کولو کوشش وکړي. او نن دا د یو ځل بیا زموږ مجبور او مظلوم کډوال چې د پنجاب کلونه د نړیوالو سره د همدغه بېوزلو کډوالو پر سر کډې او تجارت کړي دي په ډېره بېرحمي او ظلم د خپلو کورونو او ملکیتونو څخه باسي. ملکیتونه او مالونه یې ضبطوي، ښځې او ماشومانو سره یې زندانونو ته کشوي. پاکستان چې تل د افغان خاورې و یاغیانو او باغیانو ته تر خپلې لمنجه لاندې ځای ورکړی دی او د خپلو ناروا ګټو دپاره یې وخت پر وخت د افغان دولتونو په مقابل کې کارولي او جنګولي دي. نن دا خبره کوي چې افغان کډوال او مسافر موږ ته خطر دی. د نړۍ په لسګونه ترهګرې ډلې په پټه او ښکاره په خپله خاوره کې ساتلي سیمه او همسایه هېوادونه یې په نارامه کړي دي. خو زما د کام یو رنځوره مورکۍ یوه ځان ته د خطر په نامه په جیل کې اچولې ده. سپکاوی او بېعزتي یې کوي، بیا ځان ته د مسلمان ګاونډي حق او کریډیټ هم د افغانانو څخه غواړي. پنجاب په تا ته د نیویمو کلونو د توپکیانو کمپونه نه وه خطر. د کوټې شورا د پښتون آباد کورونه د کراچۍ او پېښور په تعلیب ډک هسپتالونه تېر 40 کاله تا ته نه وه خطر. او نن یو افغان رنځوره خور یا یو لړیوان افغان کډوال تا ته خطر دی. افغان که ورور واژه اتل دی، غښتل یو مجاهد دی او که ستا څخه د خپل مرګ د عزت او ورکې پوښتنه کوله بیا غدار او نمک حرامه دی. دا تر کومه قسم په الله چې د اسرائیلو په کاونټیتوب کې راضي کړي یو. دومره نفرت او کرکه در څخه لرو چې حد نه لري. پنجاب په تا نه یوازې افغانان په کډوالۍ او مسافرۍ کې کړولي او دردولي دي، بلکې خپل کور او ټاټوبی دې هم پر سره تبۍ کړي دي. د خپلې غیر انساني او اسلامي پالیسۍ پر اساس چې د خپلو لاسپوڅو په مټ د افغان بچو د علم او تعلیم مرکزونه او ښوونځي سوځولي، نړولي او یا تړلي دي. هڅه چې کړې ده چې افغانان د نړۍ د هر ډول خوښۍ او پرمختګ څخه محروم او بې برخې کړي. دا منو چې تا د ځان دپاره په دا لاره کې بلا کار کړی دی. په افغان ملت او پښتانه قام کې چې د خپلو شمو او غدارو اهدافو دپاره بې شمېره راتپوتې روزلي او پر کار ګمارلي دي. موږ نن ستا د رحم او کرم غوښتلو ته نه، بلکې ستا د مسلمانۍ په جامه کې منافقت او د انسان په چهره کې د وحشي ځناور د اعمالو غندلو ته راغونډ سوي یو. دا ویل درته غواړو چې پر ما نه، بلکې په خپل ځان ورحمېږه. ته نن زما سره زما په دا بده او اړمنه ورځ دومره ظلم وکړه چې سبا یې زما په ارامه ورځ ما ته جواب او حساب راکړی سي. دا په فکر کې ولره چې نه به ستا حمایه کوونکي همیش وي او نه به زما اړمنه ورځ. افغان د نړۍ په تاریخ کې خوار سوی دی خو ورک سوی نه دی. انشاءالله لرې نه ده چې افغانان چې د افغان خاورې دردېدلي بچي به ستا د ظلم په مقابل کې سره یو ځای کېږي. ستا دا ظلم او ناروا ته به د پای ټکي ږدي. په آخر کې د پاکستان په تش په نوم اسلامي ګوندونو او مدارسو ته دا ویل غواړم چې تاسو خو تل د افغان و جنګ او وروروژنې ته جهاد ویلی دی او خورا په لوړ غاړه مو ځانونه د لوی او نږدې حمایه کوونکو څخه بللي دي چې ستاسې په قول په اسلام کې سرحد نشته او بل افغانان ستاسې اسلامي ورونه دي. نن مو هغه اسلامي او ورورولي چیرې ده چې ستاسې تر ژورو لاندې او ستاسې د مرکزونو په وړاندې د سند او پنجاب په زندان کې زما رنځوره خورکۍ ماشوم زېږوي. افسوس چې ستا د همدومره منافقت باوجود ځینې ړانده او کاڼه پښتانه تا ته بیا هم د اسلام
او مسلمان د مشارانو او غاویرینو په سترګه ګوري. ورک او نابود دي وي د افغان خاورې دشمنان، ژوندی او متحد دي وي لوی افغانستان. زنده باد افغانستان. ډېره مننه. لر او بر یو افغان، لر او بر، لر او بر، د آمو تر اباسین نه، د آمو تر اباسین نه یوه خاوره یوه وینه. ډېره مننه. ښاغلي امین پښتون څخه سخته زیاته مننه. ډېره ارزښتناکه وینا یې وکړه او واقعیتونه یې بیان کړل.